من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دا دی سورة توبه یا دی سورة توبه او سورة براءت ورتوائی دا مدنی سورت دا. دی سورت کے اللہ جل جلالہ دی احکام دی جہاد پا دغ سورت کے اللہ جل جلالہ لدو پرقو تا دیر سخت پا غضب باندی دا. دغ سورت شده 128 آیاتون لری او تقریبا 14 رکوگانی لری. مدنی سورت دا دی تبوک لغذاب کی نازل سوی دا. پا دغ آیات کی یو سو مختلف مباحث دی. اول بحث پا دی که دا شی دغ سورت تا کم سورت توبه ارتوائی او دی اسما کم اسما دی. او دوم پا دی که سی دغ سورت توبی پسر کی یا دی سورت براعت پسر کی بسم الله الرحمن الرحیم ندلی کل سوی داولی دی کم دی مفسرین اختلاف دا. ورست لغش که دغ سورت موضوع شده او دغ سورت لطشش که بحث کی. نو تاشی با اوایا چه دغ سورت مدنی سورت دا دی تبوک پا غزا کی نازل سوی دا. اگه دی آیاتو تعدادی پخپل معلوم دا دی رکوگانو تعدادیم در تا معلوم دا دی مگو دی تاشی بحث پا دی که دا چه آیا پا دغو سورت کی سو نمونه لري دا سورت. دی سورت تا مفسرین مختلف نمونه اخلی. سورت براعت مرتوائی، سورت توبم ارتوائی، سورت فازحم ارتوائی، سورت حاغدس ارتوائی، باصرم ارتوائی او سورت حدیثم ارتوائی دیتا. اول نم دیدش دا سورت براعت دا. ولی دغ سورت تا سورت براعت وائی ذکا براعت ویرال کی گی بیزاری تا. دلتم اللہ جل جلالہو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم خپل بیزاری اعلان کرده دا دو ڈلوش کا چه یو مشرکین دی او بل څوک دی اهل کتاب دی، یعنی لمطلق کفاروش که پا دی جای که بیزاری اعلان سوی ده نو ذکر دی تا سورت براعت وائی. او دوم نم دی دغه سورت شده اغا سورت توبه ده. چه شده؟ سورت توبه. سورت توبه ولی ارتوائی ذکر اللہ جل جلالہو دلتا پا معام مسلمانانو باندی توبه نازل کرده ده او پا عام مسلمانانو توبه نازل کرده دی ایغی بیان ده او دی اوغو دره کسانو دی توبه اعلان ده چه آغا پا دی توبوک لغازاش که سنگه ده مخالفت کرده. اللہ جل جلالہو بورست اشاره وکی لقد تاب الله علی المؤمنین او بیا ورست یو عطفی کی وعلى الثلاثه الذین خلفو. آغا دری صحابه یو آغا ده ارتای مراره ابن ربی ده، یو کعب ابن هلال، یو کعب ابن مالک ده، یو هلال ابن امیه ده. دغه دری صحابه شی و دی تبوک لغزاش که مخالفت کړی و غزا ته نه وتللی. الله جل جلاله پیغمبر اسلام لوغو سره خبرې بندې کړې وي. وروسته به په خپل ځکه دی وګدا کیسه راشي، ډیره وګدا کیسه دی مګوي تاسو ډیر احکام پورې تړلي. نو اوغو د درې د عام مسلمانانو د توبې بیان ده او د اوغو درې صحابه د توبې بیان پکې ده. نو ځکه دې ته سورت توبه وایي. او دریم نوم د دغه سورت چې د هغه سورت فازحه ده. سورت فازحه.
فاضحه ماخوذ د لفظع او فزع وای رسوایی ته. په دغه صورت کې الله جل جلاله د منافقینو ټول اسرار څنګه کړی دي هغه افشا کړی دي. د منافقینو په ځکه کې چې څومره د منافقت او د نفاق علامې وي په ظاهر به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو څه کول په پټه کې به بل څه ور سره کول. نو الله جل جلاله د دغه مخالفینو او د دغه منافقینو هغه ټول افراد څنګه کړل رسوا او هغه کشف کړل مسلمانانو ته ورکودل. نو ځکه دغه صورت ته سورۃ فاضحه ویل کیږي. سورۃ ویل کیږي فاضحه. دغه درې نومونه چې دي مشهور نومونه دي دغه سورۃ توبه چې سورۃ توبه ورته وایي، سورۃ براءت ورته وایي او سورۃ فاضحه ورته وایي. دا درې نومونه دي. ځینې مفسرین دې ته نور نومونه اخلي، خو دغه درې نومونه ډیر مشهور نومونه دي چې مفسرونه یې وجه تسمیه میله ده. دلته په دغه صورت کې په دې صورت په د سر کې بسم الله الرحمن الرحیم نه د لیکلې د دې لپاره یو فلسفه او یو حکمت ته مفسرینو په دې کې اختلاف کړی ده. مخکې له دې چې تاسو د مفسرینو اقوال زده کړئ، له دې نه مخکې یوې خبرې ته غوږ ونیسئ. د الله جل جلاله دا قانون چې نور څومره کتابونه وو هغه الله جل جلاله له اسمان شکل په هغه په واسطه د جبرائیل امین باندې دفعه واحده څنګه کول نازلول. او د قران کریم د زیادت کرامت لوجه او د قران کریم د زیادت شرافت لوجه الله جل جلاله په خپل پیغمبر باندې دغه قران کریم نجمن آیاتن څنګه ده نازلاو چې تقریبا د 23 کلو نه دربر اونیول په دې زمانه کې قران کریم څنګه سو تکمیل سو. څومره به چې د خلکو حاجت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به کوم وحی کېدله هغه د حوائج الناس په اندازه به امغه وحی څنګه ده راتلله. بیا د قران کریم په ټولو سوراتو کې له سورۃ فاتحه ښکارا 19 تر والناس پورې په ټولو سوراتو کې ګوري دا قانون وشکل به جبرائیل علیه السلام پیغمبر اسلام ته کوم آیات راوړ او ورته به ویل شي دغه آیات الله جل جلاله ته نازل کړی ده. د جبرائیل امین به دام ورته ویل وای دا آیات په پلان کې له پلان کې آیات ورسته په پلان کې صورت کې څنګه د کېږي. لام دی وجش که اخرنی آیات چې په مسلمانانو په اسلام په پیغمبر نازل شوی ده او اخرنی آیات د قران کریم ده هغه دغه د الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام الدین. دغه آیات چې د اخرنی آیات ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شو بیا جبرائیل علیه السلام ورته ویل وای دا په پلان کې کېږي. اصل کې خو عقل ته وګورئ دغه آیات باید له سورۃ اخلاص او له سورۃ والناس وروسته لیکل شوی وای، خو الته د خدای جل جلاله حکمت به په دې کې وشي ورته ویل وای دا په پلان کې سورۃ کې دا هغه اماغه وشي په سورۃ بقره کې غالبا یې خیدا په سورۃ مائده کې دغه آیات یې خدل شوی ده او سورۃ مائده یې خواته پاتې د دشک دی روستم دی خواته سورتونه دي. نو دا به ورته خودل بیا به جبرائیل علیه السلام به شکل یو صورت به څنګه خلاصو ورسته لغش کې بل صورت به اغل شروع کیده. جبرائیل علیه السلام به مخ کې بسم الله نازل کړل چې به راوړله بسم الله به رسول الله سلام ته راوړه. دغه بسم الله پر راوړلو کې به دا حکمت او په دې کې به دا خبرداري و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به دا ویل چې دغه مخکنی صورت تمام شو دغه بسم الله چې نازل شو دا په پلان کې ولیکل د شک ورسته څنګه ده بل صورت شروع کیږي. لکه و سورۃ فاتحه یو سورت ده دا چې څنګه په سر کې بسم الله ده چې څنګه دا اخلاصو په ولادت دوالین باندې چې ختم شو سورۃ بقره شروع کیږي دغه په سر کې بسم الله ده ورسته لغش کې بل سورۃ شروع کیږي دغه په سر کې بسم الله ده ان تر سورۃ انفال پورې چې سورۃ اعراف خلاصيږي دغه په اخر کې چې هغه څنګه ختميږي شروع شي د سورۃ انفال د دغه په سر کې بسم الله لیکل شوی. خو یوازینی سورۃ چې تخصیص په قران کریم کې لري هغه یوازینی سورۃ توبه یا سورۃ براءت یا سورۃ فاضحه ده. اما یو صورت د چې په سر کې بسم الله څنګه ده نه د لیکل شوی چې په سر کې بسم الله څنګه ده نه د لیکل شوی. د دغه بوج د دې حکمت په کار ده چې په سر د سورۃ توبه کې ولی بسم الله څنګه ده نه د لیکل شوی. په دې کې د مفسرینو مختلف اقوال دي. تر ټولو مفسرینو دو اقوالو ته ترجیح ورکړی ده. یو ترجیح هغه د چې د ابن عباس روایت ته چې له حضرت عثمان شکی په دې باره کې پوښتنه کړې چې هغه په خپل جامع دی قران ورته ویل کیږي او دومره چې د ډیره بهترینه وجه ده هغه دا چې امام قرطبی را نقل کړی ده هغه به موږ تاسو په تفصیل سره وایو.
کله چې په یو غزوه کې حافظان د قران کریم ډیر شهیدان سول قرباني ورکړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې اوله اگر کدا اقدام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کو چې باید قران څنګه کو جمع کو مخکې له دې کدا قران څه دي خرما په پوستکو باندې او څه په نور شانو او څه په کاغذونو باندې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې دا قران څنګه کی جمع کی ولو اگر کدا اراده ابو بکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهم کړی دا خو حضرت عثمان دا کار څنګه کړی دا تکمیل کړی دا شکل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه ته مصحف عثماني ویل کیږي کله چې دغه مصحف عثماني مکمل سو دلته چې د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ قران کریم ولید حضرت عثمان ته ورته ویل وای ګور ای امیر المؤمنین زه وای د تاسو کې یو څو پښتني کوم وای دی جواب براکې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وای ګور د قران یو رقم سورتونه دي چې هغه تمیین وای څورته وای میین یو رقم د قران سورتونه دي چې هغه ته مسانی ویل کیږي دوا یو رقم د قران کریم سورتونه دي چې هغه ته تیوالی مفصل ویل کیږي څورته ویل کیږي تیوالی مفصل میین اوغه سورتو ته ویل کیږي چې دیغه آیاتونه لسلوش که څنګه وي زیات وي یا پرسل وي دي ته میین ویل کیږي او مسانی سورتونه اوغه ته ویل کیږي چې لسلوش کې آیاتونه څنګه وي راکم وي او تیوالی مفصل بیا اوغه سورتو ته ویل کیږي چې هغه دغه مسانی وشکم څنګه وي راکم وي دي ته ویل کیږي نو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پښتنه تری وکړه لچانه پښتنه وکړه هغه او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وای ګوره تو وای راجک سوې دغه ټول سورتونه دغه اول دی هغه بقره راوړی د هغه فاتحه خو نه د خو فاتحه الکتاب د بقره دی راوړی ال عمران دی راوړی دا دی وای ګوره ټول په ترتیب باندې څنګه دي راوړي دي نو اول په قران کریم کې هغه سورتونه راوړل کیږي چې هغه میین وی یعنی آیاتونه لسلو یا لسلو شک څنګه وي زیات وي او دومره وجه وای دا د دومره چې ورسته بیا لمی اینوش کوي څوک راوړل کیږي مسانی سورتونه راوړل کیږي ورسته له مسایلوش کې چې راوړل کیږي هغه د څور تیوالی مفصل راوړل کیږي اوس وای تا د یو کار کړی د شه دغه سورته توبه نه ده سورته توبه دا وای تعالی سورته انفال کې ورسته راوړل ده د ابن عباس وګ د روایت امام ترمذی امام احمد دی ټول د روایت نقل کړی ده وګ پښتنه تری وکړه وای اوس دغه سورته توبه شه د مینو کې ده په چا کې ده په مینو کې ده یعنی آیاتونه لسلوش که څنګه دي زیات دي نو دا دی باید له سورته انفالش که مقدم راوړی وای سورته انفال چې د هغه په مینو کې نه ده هغه په مسانی سورته کې ده بیا د هغه څنګه کړی وای راوړی وای نو اصل کې خو د قران کریم چې کوم بلاغت او د قران کریم سره کوم ترتیب ده هغه دا تقاضا کوي چې باید سورته توبه په سورته انفال باندې څنګه سوی وای مقدم سوی وای تا ولې دغه سورته توبه له سورته انفالش که څنګه ک راورسته ک حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ویلي وای ای هغه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ حب و کرامه دا ټول خبرې دی وای ز پسترګو باندې منم دا بالکل صحیح خبرې دي خو لکن دلته وای او قصص ته هغه دغه سورته انفال شده وای دغه سورته توبه شده وای د دې په سر کې وای بسم الله ذکر نه دراول سوي لپاره دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هر سورت راته هر صورت بچی ورتراغی په سر کې به بسم الله و نو دی صورت هغه برأت په سر کې بسم الله نه و رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیانونه کړي دا چیرته کې د پام دغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ څنګه سو وفات سو چې اوس وفات سو وای ماشي سوچ وکړه چې دا صورت برأت نه ده دا صورت توبه دا که چیرته مستقل صورت وای خو په سر کې به چی شراول سره و بسم الله نو معلومیږي چې دا جز دی شاده دی بل صورت ده چې دا جز دی بل صورت ده نو ما وای ما ویل چې په قران کریم کې خو سوره بقره ده سوره مائده ده العمران ده اعراف ده دا به کوم صورت جز وای وګرځومه نو چې سوچ په کې وک په مزامینو کې اول دی سوره انفال مزامینو لدی سره وای ډیره دلچسپي درلوده په سوره توبه کې چې کوم مزامین ذکر کېدل هغه له سوره انفال سره ډیر موزون او برابر وو لام دی وجمي وای دغه سوره توبه له انفالش څنګه کړله راورسته کړله یغه بیا پښتنه تر کړه ده وای خو بیا به د سورته توبه مقدمه کړي و په چا باندې په سورته انفال باندې د ورته ویلې وای نه دغه شنه شي کېدلی وای ځکه دا تقدیم او تاخير د سورته شره دا بنا د په توقیف باندې یری د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر باندې او هغه ته به خدای وحی کوله دغه سورته هغه څه د انفال د بدر په غزا کې نازل شوی ده او سورته انفال چې د هغه د تبوک په غزا کې نازل شوی ده د بدر غزا د هجرت په دوهم کال د رمضان په ولسم باندې
کسوي او د سور او هغه چې د سور توای د تبوک غزا هغه د هجرت په هم کال باندې و کال دا ورسته ز څنګه وکما چې الله جل جلاله وحی نه نازل کړي رسول بیان نه وکړي زدي په خپل سر باندې سورته توبه مقدم کم په چا باندې په سورته انفال باندې یو وجه دا سوله نو یو وجه دا نو اوس دا کې خو تفصیل وکنه یو وجه دا ده چې دغه سورته برأت په سر کې بسم الله ځکه نه د لیکل سوی لپاره دی چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دا څنګه ده نه د لیکل بلکې دا جز ګرځولې د چاش کړلو سورته انفال اشکا دا یو وجه سوله او بل وجه دی دا چې نور مفسرین وای د سورته برأت په سر کې چې بسم الله نه د لیکل سوی وای دا بنا د په محاوره د عربو باندې په چا باندې په محاوره د عربو باندې په عربو کې یو طبيعت یو عربي قبيله بشل بل عربي قبيله سره تړون وک چې تر دغه وخت به د مګو د تاسو په مابین کې جنگ نه او تر دغه وخت به د مګو د تاسو سولوي او تړون به مو په صلح باندې وي بیا به دغه تړون و چې کله به یوې قبيله او غوښتل چې دغه تړون څنګه کی مات کی دا تړون ختم کی بیا به هغه بل قبيله ته یو خط ورلیکي په سر کې به بسم الله څنګه ده نه راوړل نو قران کریم چې په اسلوب او په محاوره د عربو باندې نازل شوی ده الله جل جلاله په دغه ځای کې اراده لري چې له مشرکینو سره د مسلمانانو ټول تړونونه څنګه کی ختم کی او یو ته د خپل تړون ورته چې نور د مګو د تاسو په مابین کې تړون ماته اتبه د توري او د غشي مقابله وي نور د مګو د تاسو گزاره په دنیا نه سره کیږي بغیر له جهاد او له جګړې ایسته نو الله جل جلاله ځکه په سر کې بسم الله ونلی کله دا دوم روایت ده او دریم روایت چې د هغه د امام خارجه او د امام ابو عاصم رحمه الله ورتوي هغه وايي ډیره خوجه ویل ده ولو اگر کاقل ډیره کمنی خو مفسرین ډیره ترجیح نه دور کړي یغلی کلی وای په دغه مصحف عثماني کې وای ځکه دا بسم الله نه د لیکل سوي چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دغه مصحف وای جمع کاوه په دغه وخت کې وای صحابه څو ډلې وو دوه ډلې سول دوه یوې ډلې ویل چې سورته برأت مستقل سورته ده څنګه ده بل ویلی وینا سورته برأت مستقل سورت نه ده دا بلکې جز د چاش کا ل انفالش کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه لکه ستوري د شدي بأيهم